تازه او بد خبر سټار سپورټس د افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لغوه کړ. درنو کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چیرته زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ بورډ او سټار سپورټس ترمنځ د لوبو خپرولو قرارداد لغوه کړل شو. افغانستان کرکټ بورډ تر ورځ پوسټ کړی و چې د لوبو خپرولو حقوق کیدای شي ملي تلویزیون ته ورکړل شي او خان سټیل د ویسټ انډیز په وړاندې د ملي لوبډلې د یو ورځنیو لوبو لباس د ملاتړ کوونکو حقوق ترلاسه کړي وو. د افغانستان کرکټ بورډ او خان سټیل ترمنځ له ویسټ انډیز سره د یو ورځنیو لوبو د لباس عمومي ملاتړ کوونکي د حقوقو ترلاسه کولو لپاره هم هوکړه لیک ترسره شوی و. د کرکټ د برخې یو ژورنالیست ولی رحمان ګوهر پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل سټار سپورټس له افغان کرکټ بورډ سره د لوبو خپرولو تړون لغوه کړ او ویلي دي چې تر 15 کلو به بیا له افغان کرکټ بورډ سره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. د آر ټي اس سپورټس په نامه یوې پاڼې بیا لیکلي دي ګنګوسوی پاسې مه ځئ لوبې به د ملي تلویزیون له لارې خپرېږي. په کومو دلایلو کرکټ بورډ دغه لوبې خپرې نه کړي. کرکټ بورډ د افغانستان بانک خان سټیل کمپنۍ او کاردان پوهنتون غوندې لویو ارګانونو سره تړونونه لري نو هغوی دا لوبې هرومرو په تلویزیون غواړي. که ونه شي کرکټ بورډ میلیونونه پیسې تاوان کوي. سټار سپورټ سره قرارداد وشو خو بیرته ټي اس ام پروډکشن جنجال وکړ چې موږ سره خو تاسو 15 کاله تړون لرئ څنګه بیا اوس بل تلویزیون ته قرارداد ورکوئ. نو په همدې وجه سټار سپورټس هم له دغه لوبو خپرولو څخه پر شا شو. لوبې به بیرته په پخواني پروډکشن ټي اس ام باندې خپرېږي. د کرکټ د برخې یو فعال ژورنالیست بادام احمدزي پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو د افغانستان د کرکټ یو فعال تشویقونکی رحیم صدیقي چې له نیوزیلینډ څخه افغانستان ته د افغانستان او ویسټ انډیز لوبو لپاره راغلی و بیرته نیوزیلینډ ته ځي. وجه یې دا ده چې کیدای شي افغانستان د ویسټ انډیز سره دغه لوبې پر تلویزیون باندې خپرې نه کړي.